دا زموږ ته عام طور فلمان راواخله ډرامې راواخله په فلمانو او ډرامو کې یو سړی د هندو کردار ادا کوي مسلمان دی د هندو کردار ادا کوي د سیک کردار ادا کوي د یهودي او د نصراني کردار ادا کوي په دا خبره باندې دا خو دغه ډرامه ده او ډرامه خوای بانډار ته په دا خبره دا مسلمان چې د هندو کردار اختیار کوي په دې د کافر کیږي کې واده درلودی ښځه ور باندې طلاق او مؤمن دی مسلمان دی ایمان او اسلام د غصې چې لکه کور والا چې ور باندې طلاق قسمه اوس مې سړی وایي چې یاره مولوي صاحب دا خبرې خو نو د نیت سره تعلق لري نو نیت خې دا نه و کړی یاره څه داسې خبرې شته چې بغیر د نیت هم هغه واقع کېږي یو سړی چاته د مور یا د خور غلط نسبت وکړي او نیت چې دا غلط نه وي نو ستا څه خطې پرېږدې تر اوسه داسې پېښه شوې ده چې چا و چاته د مور د خور د لور غلط نسبت کړی د ښکنځا یې کړې ده بیا د ورته چې یا زما نیت دا نه ولو تر اوسه پرې څوک چا داسې معاف کړی دی یا نو په دې ځای کې څنګه معافېده راځي یا ګر سره په دنیا کې دا پېښه شوې ده چې یو سړی وایي یاره زما نیت ته طلاق نه و بس په خوله طلاق رالی نو ما طلاق ورکړي زما نیت ته دې نه ولو نو ستا په دې خبره خلاصېږي یا ګر سره د ایمان داسې مثال دی لکه د بجلی تار راواخله بجلی تار دی هغه لري د په کسته لاس وروړي هم د تور ښکاره کوي او که د په خطا لاس وروړي هم تور ښکاره که د په بانډارو په ګپه لاس وروړي هم تور ښکاره ایمان هم دغسې دی عزیزانو ایمان که تا په قسته یو داسې خبره وکړه چې هغه د ایمان او د اسلام خلاف وله ولاړ سړی د ایمان ووتی او که ته زما فکر نه ولو نو په نافکري کې یو سړي باندې کور والا طلاقېږي نو ایمان ولې نه جنیږي که په درو خبرو د سړي شیرینه کور والا پرېږدی کېږي نو په یوه خبره دا دومره عظیم ایمان ولې نه پرېږدی کېږي کېدلی سي نو دا کم چې څوک په ډرامو فلمانو کې مسلمان کار کوي هغه ته د هندو د سیک د مشرک د چا رول چې دی هغه ورکړي چې دا به ته لوبیې نو دی چې هغه رول لوبیې د خو دا فکر دی چې زه مسلمان یم دا دغسې ډرامه ده د الله په کتاب کې دا تورې نشته چې دا ډرامه وه او دا رښتیا وه الله ما تا ته ژوند په رښتیا راکړی دی په رښتیا چې په رښتیا یې راکړی دی په هغه کې ډرامه زما او ستا د خوا ده د الله له جانبه ډرامه نه شمارل کېږي چې دا ډرامه وه پروا نه لري دا په بچي گیم نه و د علماو چې ویلې په دې سړی کافر کېږي ولې کافر کېږي هغه کې وجه دا وه چې هلته داسې یو مطلب سین راتلی چې دا بټن ستا په لاس کې و چې ته به راولاړ شوې دی ځای به رالی اوبت ته به سجده لګېدله تا په هغه ځای کې بټن ووایي هلته به دې هغه اوبت ته سجده ورباندې وکړله نو که څوک راولاړ سي په خندا په مجلس کې و چاته څوک راواخلي وي اوبت ته سجده ورباندې وکړي په هغه سړی کافر کېږي په ډرامه او په فلم او په مسخرو هم سړی کافر کېږي دا خو څه دغه خبره نه ده چې ایمان و اسلام ما درته وویلې یاره دا یو ښکنځا به زموږ ته د ژوند راواخلو دا که چا په ګپه کې چاته وکړي هغه پروا نه لري که د ول زما نیت صفا و هغه پروا نه لري که یو چا کور والا طلاق ورکړي ول زما نیت صفا و پروا نه لري هېڅ دا خبره نه ده دا خبرې پکې ځایېږي نه دا خبرې لرې خبرې دي نو لهذا زه به هم او تاسو هم کوشش به دا کوو چې الله بس ایمان مرا څخه اخلي د الله رسول فرمایي څوک من کان یؤمن بالله والیوم الاخر الله او آخرت چې څوک ایمان لري فلیقل خیرا ښه خبره کوه که نه څه کوه او لیصمت خاموشي اختیار کړه خاموشه په خاموشي کې د انسان ایمان چې دی هغه بچاویږي د انسان ایمان بچاویږي روایت پکې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای دغه کله چې سړی بده خبره کوي دا انسان ژبه نه ده ژبه سهار سي د انسان د بدن ټول اندامونه بلکې دا ټول بدن دا و دې ژبې ته د خدای روی ونیسي د خدای دپاره چپه مه شوره غلطه مه شوره غلطه مه غږېږه ستا د وجې به موږ هم تباه و برباد سو ستا د وجې به موږ هم تباه و برباد سو د الله رسول فرمایي په جهنم کې چې جهنمیان دي اکثره د ژبې د لاسه راغلي دي په جهنم کې چې جهنمیان دي دا اکثره د ژبې د لاسه راغلي دي ځکه د ده ژبه چې د هغه کردار ادا کوي چې د ده ایمان ورباندې خراب کړي د ده ایمان ورباندې تباه کړي ټول
بدن چې دی هغه سهار و ژبې ته د خدای روی نشي مکه و د خدای روی دی مکه و د خدای ستا د لاسه به موږ هم تباه سو